السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن هیوادوال ته چې روغ او جوړ د رژیم مبارک مو په خیر تیریږي. دغه پیسې چې تاسو ګورئ دا مونږ د چا دپاره راټولې کړلې. دا د هغه مریض دپاره چې خپلې مور ورته ویل چې زویه خدای دې خپل ځای ته کړه، خدای دې نه کوي. الحمدلله زمونږ به احساس ورونه او خویندې شته، هغې مرسته وکړله، کومکونه یې وکړله. تقریبا زما په لاس کې دغه لس کم 1 لک افغانۍ دي یا 90,000 افغانۍ دي. دا ورته سپارمه او ځینې نور کومکونه هم د سره شوي وو چې هغه دوی ته مخکې رسېدلي دي. تقریبا جمله کومکونه چې 90,000 افغانۍ موږ ورته سپارو او بقي مخکې دوی ته خپل رسېدلي دي 1 لک افغانۍ شاوخوا داسې کېږي. الله پاک دې هغو ورونو او خویندو ته پوره اجرونه ورکړي چې د دغه مریض ورور سره همکاري کړې وه. دا هغه مریض ورور دی چې تېره ویډیو کې تاسو موږ سره لیدلی و. السلام علیکم، ستړی مه شي، طبیعت ښه دی، ژوند په خیر دی، الله دې ښه شول دره سلامت اوسې. کله چې تو سره موږ کلیپ وغوښتو د موږ هېوادوال واقعا خفا و، ډېر خفا و، خو الحمدلله نن د خوشحالۍ ځای دی چې موږ که په هېواد کې دي یا هېواد نه بهر دي با احساسه ورونه او خویندې لرو، هغې مرستې وکړلې چې جمله 90,000 افغانۍ کېږي. هغه بقي مرستې ټول سره رسېدلې وي انشاءالله. نو چې هغې سره حساب کړو 1 لک افغانۍ شاوخوا کېږي. الله د دې مرستې او د دې د هر څه قبول او منظور کړي. نو دغه 90,000 افغانۍ به زه د ورور ته شمېرم، دی شمېرلی نه شي تر څو تاسو ته هم هغه ډاډ هغه اطمینان حاصل شي. 1 2 3 4 5 دا د 90,000 قدرمن لیدونکو 90,000 افغانۍ دي. دا مو ورته وشمېرلی، ورور شمېرلی نه شي. دا به دغه ورته وسپارم. دا دې شوې 90,000 افغانۍ. بس الله د خوشحالۍ په خارج کې وي که په وطن کې وي، که هر چېرته وي موږ سره کمک یې وکړو، موږ سره په دل دې کمک یې وکړو. الله دې خوشحاله کړي، الله دې بودلي، الله دې پوه بودلي ډېرو. امین. زه سمې کیسې نشم کړه. سړی بندګي که په خارج کې وي که په وطن کې هر چېرته وي، چا کوم هغه څه کړی وي الله دې بودلي، الله دې خوشحاله. دغه سړي مزدونه مو تر غولي و دي نه وکړه و دي انا شکل دا د خدای بود کړي، خدای دې خوشحاله مشکل اوس درکړي، هر مشکل د خدای بود کې کړو. امین. ډېره مننه، قدرمن اوسئ، خوشحال اوسئ. په دې کې د موږ سره د یوې خورکۍ کومک هم و. خورکۍ ته ثمرت دغه دی ورسېدو، ډېره زیاته مننه، الله دې اجرونه دې وکړي. قدرمن لیدونکو زما ورور خو ناروغه دی، مریض دی. حتما داسې یوه ورځ راتلونکې ده چې موږ تاسې هم داسې حالت ته تللی شو چې هېڅ به د خپلو خبرو وک هم ونه لرو. خو راځئ زه بار بار دغه ویډیوګانو کې وایم چې د خپل روغ صحت نه ګټه واخلئ، د وطن دپاره خدمت وکئ، د یو بیچاره دپاره خدمت وکئ، د خپل فامیل دپاره خدمت وکئ. داسې وخت راتلونکی دی چې د خپل ځان کنټرول به هم ونه شئ کړلی. لیدونکو بیا هم تاسې نه ځانګړې مننه کوم چې هر وخت مو زموږ ویډیوګانې شیر کړي دي او زموږ د ورونو سره، زموږ د بېوزله هېوادوالو سره مو مرستې کړي دي. واقعا زه له تاسو نه خوشحاله یم او ځانګړې مننه درنه کوم. خوشحاله اوسئ. نو دا خپرونه په ډېرې خوشحالۍ سره پای ته رسوم په دې هیله چې زما دغه ورور روغ او جوړ شي او د خپل فامیل ته خپل رزق وګټي. تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم.